روانو کنه او اسې دا ټول کله په سر راغسته دي خانیم دا ځوانیم دا خو نه دانیم چې دې داسې نه کوي نو نور به څوک کوي پرېږده مړه راځه چې ځو حاجي دا د اکوزو پټو د شلتالانو باغ حساب کتاب ده ښه او د خرمانو د باغه پیسې دا د ورلانې کرخه نه پس دا ټول حساب کتاب د خرمانو د باغونو دی نو دا حساب خو ما چک کړی نه دی حاجي دا به تاسو نن چک کوئ که نه ته داسې وکړه چې دا رجسټر نن ماته پرېږده حاجي زه باید بېګانه په کور کې وګورم نو سبا لا پرې خبرې وکړو ډېره ښه ده جي او رښتیا د بره پټو زمیندار لا پیسې نه وروړي دا ولې حاجي هغوی ټریکټر نن لګیا کړی دی شرفدینه جی خان جی ته به د ناظر صاحب لپاره روټۍ راوړې ډېره ښه ده خان جي ښه ده تاسو به ډوډۍ وخورئ راځه به لمونځ وکړو ډېره نو نظر صاحب کښېنه که نه زر له روټۍ راوړم نو بیا تا چې راتلې بیا خو لاره کې څه تکلیف مکلیف خو نه وکړه نه ښه اشناب ته کور ته ورشه او د خپل باباجي سره لیدل وکړه او ته یاره زه به لاړ شم ماښام به بیا ګپ ولګو یاره مراده ما سره نه سړېږي نه بس ته ورځه ښه ده په مخه ده ښه دا واخله بابا سره بابا څنګه ته خورا نو مخ ورکو بادام څه شو هغه مالسته نه بشه منه نه مخلق د پلان لري کنه حاصل ته لمه سپرده کو نه خیر چې تر را پیدا کې نه واپس لاړ نه ته مزه څو کار ورته کې راځي بابا ته کاکیا په حق نه بیا کو سلام اوس پته خپل کور ته پښتنه نه دی بچې ځکه چې بلال له خیره رالو او زه به تا ډېر ژر په سره ډولۍ کې دې کور ته راولم بچې وعلیکم سلام وعلیکم سلام بلاله بچې څنګه بچې د خپل بابا زه ښه یم بچې بار په کوڅه کې راته مرادري تا د راتګ خبره وکړه ګل څنګه په اوس خپل کور ته لاړه خو خیر ډوډۍ تیاره کړې ده ته مخ لاس وینځه چې ډوډۍ وخورو نورې خبرې به د ډوډۍ نه پس کوو بچې شابه بچې شابه یا الله شکر دی ډېر شکر دی خدا جی 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 ښه دا ستاسو ټلیفون نمبر مو لیکلو تاسو فکر مه کوئ سبا نه اخبار کوي انشاءالله نه نه تاسو فکر مه کوئ دا زما ډیوټي ده زه په خپل کار باندې ښه پوهېږم راځه جی جی ښه جی سبا انشاءالله اوکے جی رائٹ سی یو لا تر اوسه کور تیار شوی نه کین چرته نه کته تاسو یاد هم نه دي ها پکنیک ها پکنیک درته مې ویلي چې سهار له اوس جو ملګرو سره ځو ویلي خو دي خو ما خو ته ټوکې کې ما ته پته ولګېده چې ته تلل نه غواړې لا خو ټایم شته که نه ټول په هسپتال کې وزې شوي بلکې زموږ انتظار به کوي ښه نو داسې کار وکړه چې بیا ته ورشه چې زه تللې بیا زه دلته څه نه راوختم ګوره ما چېرې نه اټینډ کړي داسې پکنیک یا پارټیانې ولې زم نه ځم نو ګینې زما تلل ډېر ضروري دي اډو ضروري نه دي خفه شوې نه نه د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځېږم نو تا لا تر اوسه پورې ناشته هم نه ده کړې داسې سپور چې څوک ناشته وي باندې شو کلی کې قسمت خوب بچو کلی تلاش شي خان ته ودوه
چې فرازي وي چې زما او د کامداري منځ کې مرزه ګنینو څه ته اسمه وایه پیره چې لاړ شي نو خان ته یې زما سوال جواب وکړه پوه شوې مونږ اوس دې شو زه یې دومره کړې ده ته ورځه برازیل دا جرأت چې هغه ما ته سوال جواب راولېږه ارمان دی خانجینو چې ډېر غوره ټپه کې مخې له راغله ګنینو که بیا یې در باندې پېښه وکړه نو ورته وایه چې ستا دښمني سکندر خان سره نه لښکر خان سره ده راځي د هغه ورځ د ډزو نه پس موږ له چپ پاتې کېدل نه وو پکار خانجي واقعي همدغې ورځې نه پس هغه خوله سره شوې ده سچلې کول پکار دی خانجي ته ډي اس پي صاحب وګوره په فون ډېره ښه ده ښکاري چې د فرازي اجل نږدې دی یا هغه ما ته داسې سوال جواب نور رالیږلی ها میرزا صاحب غلام نبی ډي اس پي صاحب لږ ملاو که خان به خبرې کوي ښه یو منټ ډي اس پي صاحب خو په ځای نشته خانجي تاڼېدار دی تاڼېدار سره به څه خبرې وکړم ورته وایه چې ډي اس پي صاحب هر چېرته وي ما سره دې خبرې وکړي ښه جي ښه میرزا صاحب تاڼېدار صاحب پرېږده ډي اس پي صاحب ته سوال جواب وکړه ورته وایه چې اختر خان صاحب سره ضرور لیدل او ډېره ښه مهرباني غلام نبي جي خانجي ډي اس پي صاحب سره خو به خبره وشي ښه جي هغه جلاتي دې مومي ده که ډېره ښه ده خانجي هر چېرته چې یي جلاتې به زه اوس ضرور پیدا کړم د لښکر خان حکم وی او جلاتے به تې مخ واړئ نه غلام نبی دا خو یو پرازی دی چې داسې لس پرازیان را غونډ کړي که نه نو هم به رانه په دې ځمکه باندې خپې ونه لګوي نو زه بیا بېغمه شم داسې بېغمه کېږم نو غلام نبي چې موږ درنه هیر شو زه پوه نه شوم جلاتې دومره خو ناپوه هم نه غلام نبي هسې دا ملګري مې لګیا و د خبره یې کوله هلکه تاسو څه یې هغه یاره نیکه کالتوس هم ګران شوي دي اوړه هم ګران شوي دي نو د کلي تاڼېدار سختي لا بیا له رااخیستې ده ډېر ښه د تاڼېدار خبره خو به زه خان ته پاتې شو وړه او کلتوس نو چې حساب ورسره وي نو اډو ګرانېدی نه شي رښتیا دي غلام نبي ټول خبره د حساب ده دا ماته دا ونه وي چې پرازی وي چېرته موږ به تر کومې دې زیارت کې پراته یو زرغون شاه نری وی چې بیګم پولیس ګشت کړی و دې خوا خو موږ له دلته نورې سره ظلم لري پکار خو د دې زیارت نه بل ښځی به موږ له په لاس رانشي پرازیه خو ټیک ته پیره خو دلته هم خطره ډېره ده اصل موږ ته په یو ځای سارېدل نه دي پکار نن خو مزه سبا به ګورو چې ځئ نو بیا پکار دی چې نن لاړ شو ماښامې دی او د بارتو دپاره ډېره ښه موقع ده نو بیا راځه پیره سبزدي راځه چې دومره انقلابي ذهن لري او بیا خپل اخبار ولې نه باسي زه خپل اخبار دا خو خبره شوه چې یو د لوږې مري او بل یې سره د پراټې ګوري اخبار ایستل ډېر ګران کار دی زما مطلب دا خو نه دی چې
سرمایه دې مرزه ولوي نو بیا څوک ولګي سرمایه په دې ښار کې داسې ډېر خلک شته چې د دولت خرج کولو چل ولې نه ورځي پیدا که څوک سرمایهدار ځان له چې سره چې پیسې ډېره ده هغه زما په شان نه دي او څوک چې زما په شان دي هغه ډوډۍ نه خوري تش په خبرو وخت تیری بابا موږ خپل اخبار نشو ایستی نه بچي اخبار ډېر سرمایه غواړي دا زمونږ د وس کار نه دی رښتیا ستا حوزه به کله ختمېږي چې ختم نشي نو ښه به ولې شکر نو بسې چېرته پوسټینګ به دې وشي هغه هم چېرته لرو لرو کلو کې ولې کلو کې بنیاده معلومېږي ځکه خو زه کله کله ویم که چېرې دا د څاروو ډاکټر وي نو ښه به وه او بابا خوب نه درځي څه راغلی خوب رانه وتښتېدو ولې ته مې چې پریشانه ولیدې معلم خوب نه راتله ځکه دلته رالم بیا څه فکر وړې همدغه چې په دې ازغنه لاره به بیا بلخپې تر کمې پورې روان یم د لارې داسخي لارې کېدې هم شي خو زه خپل لاسونه په دې ازغو زخمي کول نه غواړم زخمونه بیا هم رغېدی شي ځینې زخمونه د رغېدو جوګه تا خو چېرې د خپل زړه خبره مانه پټه کړې نه ده زه تا پریشانه کول نه غواړم شګفتې ستا دا خفګان زما د پریشانۍ لپاره کافي نه دی څه زه ډېر بدقسمته یم شګفتې خلکو ته خپل مشران مال حال او جایداد په میراث کې پرېږدي او ما ته مې باباجي دښمني په میراث کې پرېښې ده تا خو وایي چې زه دښمني ختمول غواړم خو دښمن مې نه مني زه د مرګ نه نه یېرېږم شګفتې او څوک چې د مرګ نه نه یېرېږي هغې د دښمن نه هم نه یېرېږي بس که یره ده راسره نو همدا چې که زه مړ شوم داسې مه وایه کمتر خانه داسې مه وایه د دې کلي ټول خلک چې د ورزش په ورځ منډې وهي ستا مټې دي ستا ځان دی ستا اولاد دی کمدار خانه بس همدغه احساس خو په ما کې د ژوند یوه نوې حوصله پیدا کوي
درته یو ځل ویلي دي چې د زړه خبره او په زړه نه پرېږدې خو ته خدای خبر ولې داسې دا خبره نه ده خان. نو بیا څه خبره ده نور مې زوروره ده خان. داسې خبرې چې د نه کولو دي. او ته زه خو ستاسو د خپل خورې یم خان. وینځه دي یم غلامه دي یم. نن خو د ضرورت نه زیاته مهربانه ښکاري. دا ټول هم ستاسو مهرباني ده خان. ما خو ستا لپاره څه نه دي کړي. نو ګینې ما درنه څه غوښتي دي؟ نه نه غواړه څه چې دې خوښه وي. زما په خوله کې خاورې وي. زهر چې زه تاسو نه څه وغواړم. مور خو دې د حیات آباد د پلاټ غوښتنه کړې ده که نه؟ اډه یې ما اخلوله. بیا به ته خفه شي. ما دې خو دې هم دلته مړه کړي چې زه خفه شم. لکه غلام نبی. जी खान जी تاسو یا خو سکولو ته نه؟ स्कूले गए हो खान जी. ها غلام نبی به سبا له پیسې دروړي. هغه د پلاټ خبره هم دلو کې او کاغذ هم. خو پلاټ به په خپله نامه اخلي. ښه ته خو مې هسې د مور خبره منې خان. زه خو وایم چې پلاټ ما اخلوله. نه نه دا یو پلاټ خو ستا په ما حق دی. خدای خبر چې نن په دې څه چل شوی دی. دا ناجوړه بیبي د خان څه کېږي بیبي؟ دا د خان ډاله ښځه خو زما ورندار ده. ما درته اول هم ویلي دي چېرته یو هوټل وي سبزي هم کرئ. د زمونږ او ستاسو د کټوۍ کار هم کېږي او د خلکو هم په کار راځي. خو ټیک ده خان جي خو د کلي په خوا کې سبزي اړو کرل نه دي پکار. ولې خلک یې پرېږدي نه خان جي. د خلکو کار خو شي که نه. نه یاره ته په خپله ورسره خبرو که خان نه. ښه ته ځه زه درځم. ښه ده تاسو ګپ لګوئ. زه لږ چا سره سوال جواب کوم نو بیا راځم. تېره ښه ده خان جي. هلکه فضلدینه تا په خبره پټو کې څه کرلی دي؟ هغې کې بنري جوار کرم که خیري. نو نیکبخته غټ جوار ورکې ولې نه کرې؟ غټ جوار خواري غواړي اشنا. خواري زمانه نه کي. هر څه چې دي تاله دلته کې داسې راتلل نو پکار. دلته زما دا شانتې راتللم زما مجبوري وګڼه لښکر خانه. اوهو آخر کومه داسې مجبوري ده؟ کومه خبره چې ما تا ته په ښار کې نه شوه کولی که نه هم هغه خبره کولو دپاره زه دلته دله راغلی یم. ښه ده اوس خبره کوه. ستا او زموږ ترمنځ د حیثیت دا دیوال دومره اوچت دی خان چې موږ ورته نشو رسېدی. ستا جایداد ستا دولت ستا رتبه زموږ هرې بېله پېغور راکوي. پېغور مطلب دې څه دی؟ نرګس سمایتي یوه لور ده. هغه زما جایداد هم دی زما هستي ده خو هغه ستا په مینه دومره فخر کوي چې زموږ مینه ورته دروغ ښکاري. زموږ او ستا دوستي که یو طرف ته زموږ په عزت کې اضافه کوي که نه نو بل خوا ته ستا د بدنامۍ جوګم کېدی شي. نو بیا زه
زه د امیره او غریبې ترمنځ روانه دا لوبه اوس ختمول غواړم. څنګه خبره تر سره کړه؟ زه غواړم چې یو خوا میاشتې لپاره نرګس پرېږده او یا ورسره واده وکړه. واده؟ پخیر علی خان جی نرګس خو درځي لتلی نه تاسو ورشي دننه کښېنئ. زه ناستیله نه تا سره خبرې له راغلی ما سره خو که نرګس هم وي نو ښه ده چې هغه په کور ده. جی تا بله ورځ زما کلي له راغلی وې او خو تاسو خو زما د خبرې اډوماله څه جواب را نه کړ. همدغه خبرې جواب له راغلی یم. نو بیا د یو هوښیار نه چا تپوس وکړو چې د دوست نه ویره پکار ده او که د دشمن نه. هوښیار جواب ورکړو چې د دشمن په نسبت د دوست نه زیاته ویره پکار ده، ځکه چې دوست دشمن شي نو هغه ته ستا د هر قسم کمزوری معلومي. زما د خبرې دا جواب خو لري خان جي. خو بیا هم مونږ ته د یو بل د کمزورو پته ده. ستاسو کمزوري پیسه ده، زما کمزوري د خپلو غمونو او سوداګانو ځینې تېښته. موږ د یو بل له تښتېدی نشو خان. دا ځکه چې موږ ټول په یو پړي تړلي یو. د خپلو مجبورو دا پړی اوس که موږ شلول هم غواړو نو نشي شلولی. د دې دا مطلب دی چې تاسو نرګس سره واده کولو ته تیار یې خان؟ ما ته پته ده چې نرګس به هم دې ته هېڅ چرې غاړه کښېندي. هغه به زه مجبوره کوم، خو ما هېڅوک هم نشي مجبورولی. وایي زه نرګس ته رالې ما هم لښکر خان ما هر څه واورېدل مورې. نو بیا ته څه وایې په دې هکله؟ دا ټیک ده چې ته زما مور او زه دې لور یم، خو ما د خپل واده حق هېڅ چاته نه دی ورکړی. دا طبیعت خو ټیک دی که نه نرګس؟ تر اوسه خو ټیک دی، خو خرابېدی شي. ښه ده چې هماغه جواب دې مور له پخپله ورکړو کوم چې ما نشو ورکولی. خو ټیک ده خان جي، خو زما د یوې خبرې جواب به ماته څوک راکړي؟ ستاسې خبره ده. د څو ورځو راسې زه هم یو خوب وینم خان جي. زه ګورم چې یو خوشوي میدان دی، یو خوا د خړو سیلابي اوبو دریاب دی او بل خوا د اور سمندر. که په اوبو ورګډېږم نو ډوبېږم، او که په اور ورځم نو سوځم. په منځه ولاړه فکر وړم چې څه وکړم. بیا زه ویښه شوم. عجیبه خوب دی. ما ویې که نه خان جي چې د څو ورځو راسې زه هم دا یو خوب وینم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. په اوبو ورګډه شم او که په اور ځان وسېځم. زما د خبرې جواب دې را نه کړو خان جي. مه په اور ورځه، مه په اوبو. نو بیا انتظار وکړه. انتظار؟ د څه انتظار؟ د خوب نه د راویښېدو انتظار. نه، زما خبره په خندا مه اړوه خان جي. جواب راکړه. جواب به در کوم
خو چې بیا راشم نن به دا چای ډېر خوند وکړي. هغه څنګه؟ ستا موډ ډېر ښه دی نن. او ستا موډ؟ زه خو چې دا مسکی ووینم نو زما موډ په خپله ښه شي. مونږ ته خو مو ووایه که نه خیر خبره څه ده؟ یوه ډېره ښه خبره ده که منې. وایه؟ زموږ د هغه زمیندار نوري ښځه ګلجانې خو پېژنې که نه؟ ها چې پوزه شم سمه دمه پوزې ده. ښه ته پوزه پرېږده خبره کوه. د ګلجانې ګره سوی شوی دی. بیا که خدای مې نه غلط دی نو دی پنځم زوی دی. شپږم. په ایمان خیر دا د خدای کارونه دي په دې کې بني آدم څه ویلی شي. زما مطلب نور څه دی؟ که ستا مطلب د هغې خبره نه وي نو زه یې بلکل نه اورم. د بل واده خبره درته نه کومه. نو بیا خو چې د څه خوښې نو وایه. منې به ته خبره خو وکړه که نه. ما وی که د نوري دا زوی زه په غېږ واخلم. ستا مازغه خو په ځای دي که نه شګفتې. نوري زموږ یو معمولي غونته زمیندار دی. په هغه معمولي زمیندار خدای دومره فضل کړی دی چې د اولاد د نعمت نه محرومه نه دی ساتلی. کمتر خانه زما ته یو خبره ومنه. نو ګنې زموږ د مرګ نه پس به زموږ میراث د نوري زوی به شي. زموږ د یو معمولي غونته زمیندار زوی. چې نوري زوی زما په غېږه کې راشي نو د نوري زوی به نه یادېږي، د کامدار خان زوی به یادېږي. خو زه په خپله وینه کې پردی وینه ګډول نه غواړم. وینه که د خان د زوی وي که د غریب زمیندار رنګ یې یوي کامدار خانه. که موږ د ماشوم خپل کړو نو ته به هم د بل واده نه بچ شي او زما غېږه به هم تشه پاتې نه شي. غلی شه غلی. ما له زما د جایداد وارثان مه راغونډوه. بابا بابا ته چېرته یې؟ تر مخدینه نه بیا پټ یو خو ته شرمېږې ډېر. خو خیر تر کومې پورې به داسې شرمېږې؟ په جوړې کټوۍ پخول ده راغلې نو ګنې زه لاړ شم. ته ګونګی یې څه؟ څه په ګونګیانو به سر شم. خیر ډي سي صاحب په خیر په خیر. څنګه حال دی خان جي؟ ښه په خیر خیریت. تاسو سوال جواب کړو خیر خو که نه؟ نه داسې څه خاص خبره نشته
خاصه ما ویل چې هغه پرازه تر راته کنه او غلام نبی ته تاسو له کیسه کړو خان جی خو بیا هم پرازه تر اوسه گرفتار نشو خو زه حیران پدې چې دشمنی د کامدار خان سره ده سوال جواب کاله ردی خو خیر په ما او په کامدار خان کې آخر فرق څه دی فکر مو کو خان جی سړی مې ورپسې کړی دي چې اطلاع رااله بچ پر ننځي اورېدلې مې دي چې هغه خو هغه زیارت هم پرېښوده زیارت هم زما د یارې پرېښی دی که بله شپه وتې نه وې نو چاپه مې پې والې وه خو په زیارت نه چې بهر کوم خیرماران ناست دي که نه په هغې کې یو خیرمار زموږ کار خاص والا دی نه نو ستا څه خیال دی چې پرازه به بیا هم زیارت له راځي څه زمونږ د یو مخبر هم دغه اطلاع ده خان جي چې پرازی به یو ځل زیارت له بیا راځي او د غنمو لو خو ګډ دی مخلوقان په ټوکې سې نشي ساري دی وایي چې زی نو بازو له به راځي د پاسه مازیګر شو هغه جانې لا تر اوسه رانغی یاره کشر خان ما ته خو ویل چې ټوپک جوړوم او بس درځم نو بیا څه شو چې رانغی السلام علیکم خان ځکه نه دا چېرته مړ شوی وې په مثلي مې دا ټوپک څه وکړه خان جي اوس به هم ډس کوي او که نه او که د مخکې به شان بیا کال دوسن خلی ټسټ یې که نه خان جي هلته خو یې پې ښه ظالمې ډزې وکړې څرنګه کلتو واله که نه خان جي هلکه واقعي چې ښه شو او که نه خان جي والله بلډ پریشر مې نارمل دی ډاکټر صاحب خو دویمه ورځ چې وږی کېږم نه ښه جي بس چې ته وایې نو واک به شروع کړم نه میډیسنس خو جاري دي نه والله چې کار نه خو نیم تللی څنګه کار مې ورزش دی بس ډېره ښه ده جي یاره ډاکټر صاحب دا ورزش مې خوښ دی ښه جي ډېره مهرباني وعلیکم السلام هلکه چې کامدار خان راشي که نه نو د ښکار پروګرام جوړه ورسره ډېر ښه خو دا ځل چېرته ښه لرې ځو خانجي د ښکار دپاره او د یو دوه درې ورځو پروګرام جوړو خانجي چېرته ښه ده تیارې به وکړو السلام علیکم خانجي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم خو یوه ګیلې له دلته راغلی و خان د څه ګیله کشر خان
زما غوی وشتو خان حیدر خان غوی وشتو او خان نن په خپل پټي کې ډزې کولې چې ما په خپل وای ډزې وې مړه خان زما هم دغه یو غوی خان چې خپل ګاډی به چلولو ډېر افسوس دی سرفرازیه زما تا نه دا تمه نه وه ولې خان خدای خبر ستا غوی د چا په هوایي ډز لګېدلی دی او نامه به بدنامي ده کشر خان دا خبره نه ده خان زموږ په کلي کې هوایي ډزې صرف حیدر خان کوي او د کاکاجي غوی هم د کشر خان په ډز لګېده نو لکه تیشه د تیره وسېدله سره مراد علی رښتیا وایي خان یک نشد دو شد دویم شهادتي دی ځای مړه خپل کار کوئ ځان هم د کاره مو وباسئ مونږ هم او د دې غریب غوی چې مړ شو یا لکه ته غوی جاړې په هوایي ډزو کې سړي مړ شي او څوک یې تاوانونه نه ورکوي ښه ستاسو د دوای وخت شو خانجي دا زه ورځم چې دارو خورم او ته په دې مېلمنو باندې چیرته مونږ چای نسکو خان خو ته دې اندازه وکړه که خانجي چې نن خو د هغه په هوایي ډزو باندې یو غوی مړ شو هسې نه چې سبا نه د بني آدم مړ شي السلام علیکم سرفرازي دا دوه شهادتان څوک دي غلام نبي دا دواړه دوستان دي خانجي یو د شمرو زوی بلال دی او بل د بری زوی مراد علي د بری زوی مراد علي ډېرې خبرې زده نه کوي الګ دې خانجي ما پې کې ګنینو زه به پوه کم که نه خانجي غلام نبی چې سرفرازي راغلی و او د غوی تاوان یې غوښتو تم ځای مې نه ګورې خو ډزې به کې که چېرته د سړي تاوان له راغلی وي نو بیا هم داسې خبره وه نو بیا سړی ورته وولم دا چې د سړي د ویښتو نه دې نه منې کوم بچې خو چې سړی خو هم څه سړی که نه اوس سرفرازي ته سړی ورسره څوک دا جي یاره ما خو نه پېژنده خو غلام نبي او شرف الدین ویل چې یو مرادی او بل بلالی بلالی خو غلی و خو مرادی ډېر غپېدو ورځم نور پسې دا جي د دوه پیسو دې خلکو پسې به ته نه ځې بچې زموږ دا تنخوا خواره د څه دپاره دي غلام نبي مې ورلېږلی دی اوسې اورېدلې مې دي چې نن سبا دا پیاده خلک ډېر د ګاډو لاندې چخڼېږي